افغاني الاصله هندوانو او سیکانو د هند په نوې ډهلي کې لومړي وزیر نریندرا مودي سره کتلي دي. په دغه کتنه کې هندوستان ته تللو افغانانو له نریندرا مودي له دې امله مننه کړې چې تیرو شپږو میاشتو کې د افغان سیکانو په انتقال او له افغانستانه د ګوروګراند مذهبي کتاب لیک کې مرسته کړې او هغه ته یې افغاني چپن او پګړۍ په سر کړې ده. आपका धन्यवाद करने के लिए सर हम आए यहाँ. موږ له تا څخه د مننې لپاره دلته راغلي یو. تاسې او ستاسې حکومت چې له موږ سره په څومره سختو شرایطو او حالاتو کې مرسته کړې موږ به یې تل یاد ساتو. د هند لومړي وزیر له دې وړاندې د یاد کتاب د لیک په اړه افغان حکومت سره خبرې کړې وې. دوی ګوروګراند مذهبي کتاب خپل ژوند بولي او له لومړي وزیر مودي نه یې مننه کړې چې لیک کې خپل مسؤلیت ادا کړی. مودي افغان اهلي هنودو او سیکانو ته ویلي چې تاسې خپل کور ته راغلي یاست او میلمانه نه یاست. मुझे याद है जिस दिन मैं काबुल में पार्लियामेंट में मेरा भाषण था और जब मैंने खान अब्दुल गफार खान की चर्चा की और जब मैंने ये कहा ما د خان عبدالغفار خان په اړه خبرې کولې. هلته ټولو موجودو کسانو کې داسې څوک نه و چې زما له وینا یې هرکلی او ستاینه نه وي کړې. هلته موجود افغانان دومره خوښ شول او مینه یې راکړه چې زه یې نشم بیانولی. له هغې وروسته ما ته ښځینه او نارینه افغانانو د ستاینې او هرکلي پیغامونه راکړل. शायद ही कोई महीना ऐसा नहीं गया होगा कि अफगान किसी नागरिक ने मुझे कुछ न कुछ भेंट सौगात न भेजी. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ویلي هندوستانیان تاسو سره همدومره مینه لري لکه خپلو اصلي هیوادوالو سره. आपने मान सम्मान दिया क्योंकि मुझे मालूम है افغانستان में او په افغانستان کې میشت افغان هندوان او سیکان د خپل کلتور بولي او اهمیت ورکوي. که دا حامد کرزی وګوري تر ټولو زیات به هغه خوشحاله شي. دا په افغانستان کې د افغانانو د هویت پیژندګلوي ده او سمبول دی. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ویلي تاسې ماته ډیر لوی ارزښت او معنوي ویاړ راوباښه. په دې زه پوهیږم چې دغه چپن او لونګۍ په افغانستان کې څومره اهمیت لري او د قدر وړ ده.